یو بل عجیب روایت ته چې کله الله جل جلاله په ورځ د قیامت د سلورو اجناسو په سلورو سيزونو باندې پر خلقو دلایل وایي. هغه کم خلق دي؟ يحتج على الاغنياء بسليمان ابن داود عليهم السلام. یو سړی مالدار وي، یو سړی سرمایدار وي، تجار وي غټ، هغه وایي زما تجارت د وزنسم کولای چې د الله دین ومنم، د الله احکامات ومنم. الله جل جلاله سليمان عليه السلام ورته مخته کوي او داود علیہ السلام ورته مخته کوي. وای ګوره سليمان علیہ السلام مال او دولت درلود کنه، هغه د ټوله دنیا بادشاہي کوله، مال او دولت هر څه ورسره، خو هغه د الله دین نه پرې شو دی، هغه د الله عبادت نه پرې شو دی. ته څنګه پرې شوی؟ څوک باندې نسی کوي زه خو مالدار یم، پیسې دار یم، زه د الله دین نسم کوي. او که څوک پر دې باندې دلایل وای چې یاره زه خو غلام یم، زه خو کمزور یم، زه خو موتی یم، د چا فرمان برداری می وړله، ما نسو کولای چې ستا عبادت می کړی وای. الله تعالی په یوسف علیه السلام په دلیل وای. ګوره یوسف علیه السلام په څا کې و بندي و، لا هم زما الوهیت منی، لا هم زما وحدانیت منی، لا هم زما عبادت کاوه، لا هم زما طرف ته متوجه کېدی، لا هم زما یاد د پزړه کې وو یوسف علیه السلام. آیا یوسف علیه السلام بندګرت یوسف علیه السلام منع کوي د عبادت څخه؟ نه دی منع کړی. دغه شانته که یو څوک وایي چې یاره زه فقیر یم، مسکین یم، ټول ورځ اخته یم په کاروبار باندې، په زندگی او په معاش باندې اخته یم، زه نسم کولی چې د الله عبادت وکم. الله تعالی په عیسی علیه السلام په دلیل وایي. په ټولو پیغمبرانو کې مسکین او په اعتبار د اقتصاد کمزور ترین عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام ډیر مسکینو، ډیر زیات مسکینو. عیسی علیه السلام باندې دلیل وای، بیا ورته وای چې ته ډیر محتاج وې که عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام زما عبادت پر نشو، تا څنګه پرې شوی؟ او کته وای چې زه مریضی لرم، بیماری لرم، بیماری د وجې څخه نسم کولای د الله عبادت، نو الله تعالی ورته وای چې ستا مرض سخت کړ. ایوب علیه السلام مرض سخت، ایوب علیه السلام داسې مرض و چې عام انسانانو باندې تر اوسه راغلی نه، ډېر سخت مرض و. هغه بعضې روایتونه چې دوی وایي چنجي وختلو فلان و فلان، دا اسرائیلي روایت. هیڅ کله پیغمبر او رسول ته الله جل جلاله داسې سزا نه ورکوي یا داسې ځای ته الله تعالی نه رسوي چې هغه د خلکو څخه منفور وګرځي. ولې یو چنجی چې یو څوک ونیسي خلک متنفره سي ځینې خلک ملاقات نه ورسره کوي، پیغمبر الله جل جلاله داسې نه کوي. دا اسرائیلي روایت دی، بعضې خلکو د خپلو ځانو څخه جوړ کړی ده، لیکن داسې نه ده. مریض و، بیمار و، ډېر سخت تکالیف و مصایب ور باندې راتله. دغه شانته حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي الناس يكرهون الفقر وانا احبه. خلق فقر خوش بد غني، مسکینتوب وایي زه خوشوم. ويكرهون الموت وانا احبه. مرګ بد غړي خو زه خوش کړم، زما ور سره محبت. ويكرهون السقم. بیماری د خلکو نه دي خوشي، وایي زه همیشه لکه د بازګل کوتک دغه سي ګرځم، مریضي دې په ما نه راځي. وایي زه محبت ګڼم چې زه خوش کړم، دا زما خوشي چې زه بیمار سم. ولې؟ تکفیرا لخطاياي، ځکه دا بیماری زما د ګناهونو د ختمېدلو یو سبب ده. واحب الفقر تواضعا لربي. او زه فقر خوشوم د پاره د تواضع عاجزي د الله تعالی د پاره. واحب الموت اشتياقا الى ربي. او زه مرګ خوشوم د دې لپاره چې زه خپل د خالق حقيقي د پروردگار سره یو ځای سم، هغه سره ما ملاقات وس. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه روایت کی چې درې سيزونه دی الله چې چاته ورکی د دنیا او د آخرت خیر او برکت دغه انسان سره ده. الرضا بالقضاء، چې کوم سیز باندې الله فیصله کړي پاغه باندې ته راضي اوسه. چې الله تعالی فقر درکې، مسکینتوب درکې، سرمایدارتوب درکې، الله دې زوی در وجني، لور در وجني، ماینه در وجني، مور در وجني، ارڅ کوي، دا د الله فیصله ده. ته تابعدار. غلام د بادار مخته ویلای سي چې ولې تا په ما داسې وکړې، ته ولې په ما امر کې، یا ولې ته په ما دا کار کوې؟ بس چې بادار وویل غلام د مسمنل دی، د آفس ته بچم بیا د هغې حکمت عملی په اړه بیا پوښتنه نه کېږي چې تا امر وکړو، نو په دې کې بیا څه مطلب دی؟ په دې کې نو څه حکمت ده؟
تا زما زوی را مړ کړي په دې کې نو څه حکمت ده؟ حکمتونه نه غوښتلی کېږي چې څه فیصله الله وکړه په مغه باندې بس ته رضا اوس که سختۍ در باندې راځي که اسانه. یو والصبر علی البلاء، پر مصیبتونو باندې صبر کول، پر تکالیفو باندې صبر کول. والدعاء عند الرخاء، او چې کله اسانۍ در باندې راځي په هغه ټیم کې ته دعا وغواړې د الله تعالی څخه. یعنی چې کله پتا اساني وي سختي نه وي، مال دې هم ډیر وي، دولت دې هم ډیر وي، او مصائب هم نه وي در باندې، امراض هم نه وي، ټیټ کاروبار دې چلیږي، په هغه ټیم کې ستا خدای په یاد وي، ته د الله الوهیت منې، په هغه ټیم کې هم ته دعاګانې غواړې د الله تعالی نه. دغه درې څیزونه که هر چاته نصیب سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوله باندې، دغه انسان ته د دنیا او د آخرت خیرونه او برکتونه ګټي مرتب دي او دغه انسان ته ورسي. حضرت عقبه ابن عامر د نبی علیہ السلام څخه روایت کې نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو یو سړی لیدئ چې د الله نافرمانی کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کول، د قران عظیم شان احکامات نه منل، د حدیث احکامات نه منل، د فقهاو خبرې نه منل، د علماو په نقش قدم نه تلی او په د باندې مصائب نه ورځ په ورځ مخ ته تلی، وای ته په دې پوسټ چې دا استدراج دی، دا استدراج دی. وای دغه شانته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه پوښتنه وسوه، حضرت ابو هريره رضی الله عنه راوی دی، وای دا بلایا او مصائب په چا باندې راځي؟ نبی علیہ السلام په مختصر ټکو باندې ډېر لوی دریاب را جمع کړي. امشتس پښتنو کې متل دی، وای دریاب په کوزه کې را بند کړي، دریاب په کوزه کې را بند کړي. رسول الله مبارک هم دریاب په کوزه کې را بند کړي. نبی علیہ السلام ورته اشد بلان قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سخترین بلایا او مصائب او تکالیف پر انبیاء باندې راځي. ته یو پیغمبر نو ما ته راوشه الا ماشاءالله یو دعا، یو لک سلری زره یا دوه لک سلری زره پیغمبران زیاتو کم، یو پیغمبر هم داسې نه د چې پاغه تکالیف نه راغله، پاغه تهمتونه نه لګیدله، هغه د خلکو کافر او جادوګر او ساحر نه ویله، هغه خلک په ډبرو نه وشتله، هغه خلکو غورځولای نه، توهین نه کړي، توتیه نه جوړ کړي، د قتل او داغه د بندګرت یو پیغمبر د څوک راوشي. بیا ورپسې صالحین نیکان خلک. ما سره یو کتاب سته صب الخمول، صب الخمول علی من اذا اولیاء الله، دا یو ډیر عجیب کتاب ده. په دې کې تقریبا د 2.5 څخه زیات یعنی بیخي بشمیره د اولیاء او ذکر یې کړی ده چې داسې ولی په دنیا کې داسې یو د الله دوست نه د تیر سوی چې خلک ورته کافر نه ویلې، خلک ورته زنديق نه ویلې، خلک ورته مشرک نه ویلې، خلک ورته بدعتي نه ویلې، داسې ولی نه د تیر سوی. صحابه کرام تابعینو کې داو که چا صفت کول چې زما دشمن نسته په دنیا کې، ته پوسه چې را سړی منافق ده، ولې دی خو د هر چا سره ششه لري. نارینه انسان شي انسان هغه دی چې دغه ته دوستانو څخه دغه دشمنان ډیر وي، ځکه دی حق خبره کوي او حق خبره چې وکړي خو هر یو به د دشمني. دغه شانته درې سیزونه دي چې هغه د دنیا لوی سامان ده، د کنز دی، خزانه ده. کتمان الصدقه صدقه پټول، و کتمان الوجع درد پټول، و کتمان المصیبه مصیبت پټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قل ماله وكثر عياله، یو انسان چې عیال ډیر سي، وقل ماله مال لجوي عیال ډیر سي، وحسنت صلاته، بیا هم د خپل مز په ډیر شسته انداز باندې کوي، ولم يخطب المسلمین، د مسلمانانو غیبت نه کوي. رسول الله مبارک فرمایي جاء معي يوم القيامه هكذا،